د طالبانو لخوا د هوایي ځواک د بیا فعالولو له هڅو سره یو ځای ځینې پخواني افغان پیلوټان هم بیرته خپلو دندو ته ستانه شوي دي. تازه ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د هوایي قوتونو 15 افغان پیلوټان د هڅونې په پایله کې بیرته خپل هیواد ته راغلي او خپلې دندې پر مخ وړي. د طالبانو د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب د دغو پیلوټانو هرکلی کړی دی. ملي دفاع وزارت وایي لا یې هم هڅې روانې دي څو د پوځ کډرونه بیا ځلې دندو ته راولي او د هیواد پرمختګ ته لاره هواره کړي. افغانستان له سقوط د مخه تر 250 زیاتې الوتکې درلودې چې اوسمهال ډیری یې له کوره بهر دي. طالبانو بیا له پرله پسې هڅو وروسته وتوانېدل چې په 93 پاتې الوتکو کې 43 فعاله کړي چې فعاله شوي اوس کولی شي د هیواد هرې برخې ته الوتنې وکړي او پرسونل ولېږدوي. که څه هم ډیری فعالې شوي الوتکې هلیکوپټرې دي، خو طالبان توانېدلي چې یو شمېر استخباراتي او جنګي الوتکې هم فعالې کړي. د طالبانو امنیتي ادارې وایي چې نوی هوایي ځواک دا قوت لري چې د دوی سرتیري د عملیاتو لپاره د هیواد هرې برخې ته انتقال کړي او سربیره پر دې د اړتیا په وخت کې به هوایي څارنه او ګزار هم وکړی شي. طالبان وایي چې د هوایي ځواکونو پرسونل او افسرانو ته د نورو پوځیانو په څیر عمومي عفوه شوې او که چیرې دغه کدري ځواک بیا ځلې خپلو دندو ته راشي، دوی به یې خورا هرکلی وکړي.